د میدان وردګو ولایت په باندې چک ولسوالۍ کې د غیشو ویشتلو یو ورځنۍ سیالۍ د 12 محلي لوبډلو ترمنځ ترسره شوې او د ګڼو چارواکو ترڅنګ د نندارې لپاره لسګونه ځوانان راغلي وو. دا لوبې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ په چک ولسوالۍ کې د ژمي په موسم کې ترسره کیږي او په تیر کې هم زموږ دغه لوبې چې وي د پلرونو او د نیکونو نه په سوونو کلونو قدامت لري او اوس هم پلان روانې دي د ژمي په موسم باندې. دغه یو ورځنۍ لوبې د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبې خپلمنځي او دوستانه لوبې دي. د غیشو ویشتلو یو شمېر لوبغاړو د CMG سره په خبرو کې خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې سږ کال په لویه کچه د چارواکو او رسنیو په حضور کې د غیشو ویشتلو سیالۍ ترسره کیږي. دوی د اولمپیک له ملي کمیټې غوښتنه کوي چې دغه لوبې دي رسمي شي او مسؤلین دې ورته پاملرنه زیاته کړي. نن د موږ لوبه ډېره ښه وه، موږ وګټله تقریبا کې یو 40 کوله شي، خو په د خپل منځ کې د کلیو سره د یو د بل سولو بس ښه احساس لرو. بس غواړو چې په آینده کې ښې لوبې وکړو، کې د خلکو سره او ښې خاطرې ځینې ولرو. قریب 50 کاله کېږي چې ولم یې مشکلاتونه د موږ دغه لندې دي بس او دا ډانډې ورته وایي که نه چې دا د مرغه پرونه پسرېښي وو، دغه د موږ مشکل دی او دغه غوټۍ ورته وایي د اوسپنې نه چې جوړې کړي دي، دغه مشکل دی چې ښې اساس عیار باندې هغه شي جوړې شي او موږ ته راکړل شي. انشاءالله موږ به تر دونه هم ښې لوبې وکړو او ښه په زړه پورې د هېوادوالو دپاره. د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د غیشو ویشتلو یا د سیالیو ته د وردګ په شمول د یو شمېر نور ولایتونو خلک هم د نندارې لپاره راغلي وو. دوی خوشحاله وو چې سږ کال د امن په فضا کې داسې لوبې ترسره کیږي. هغه دومره خوشحاله یم چې زه په خپله ضعیفه یم، د دې لړزه مې هم سره ژړا راشي چې څومره کې زه دره پرورش وکړم، افتخار وکړم، موږ ټول پرې خوشحاله کېږو. غواړم چې د لوبه د نږدې ځای څخه وګورم چې څه خوند یې وه. والله احساس خو د خوشحالۍ دی چې داسې د امن فضا کې موږ ته داسې لوبې برابرېږي، نو موږ ډېر خوشحاله یو. د غیشو ویشتلو یادو سیالیو کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر نظر محمد مطمئن هم ګډون درلود. نوموړي د دغه لوبو د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه لوبه تر اوسه د اولمپیک له ملي کمیټې سره رسمي ثبت نه ده، خو دوی هڅه کوي چې د دې لوبې ترڅنګ د لامبو وهلو او اس ځغلولو محلي لوبې هم رسمي کړي او دغه راز به د غیشو ویشتلو له لوبغاړو سره د دوی ستونزو او اړتیاو ته په کتو سره هر راز مرسته ترسره کړي. د غیشو ویشتلو لوبه د افغانستان تاریخي لوبه ده، محلي لوبه ده. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت اداره سمه ده چې اولمپیکي لوبې زموږ جهاني او اسیایي لوبې دي، خو تر ډیره توجه محلي لوبه ته ورکوو. موږ به دغه لوبه ته نورم توجه کوو او دا د اولمپیک ملي کمیټې سره یو ثبت شوی رسمي فدراسیون ده، خو البته په نړیوالو اصولو باندې. محلي اصولو کې به موږ اصول ورته جوړوو او زه واده کوم چې انشاءالله العزیز نه یوازې غیشو ویشتل، په دې کې لامبو راځي، اس ځغلونه ده، منډه ده، غیږ او غیشو ویشتل. دا 15 لوبې دي چې ډیره توجه به ورته کوو. د یادونې وړ ده چې د غیشو ویشتلو محلي لوبې هر کال د ژمي په ساړه موسم او یخه هوا کې د نور ولایتونو سربیره په میدان وردګو ولایت کې هم ترسره کیږي.